دوی د وزیر محمد اکبر خان په غونډۍ کې په دې تمه ناست دي چې د ساتیرۍ په موخه له ورتلونکو کسانو د دوی د خوښې او ذوق عکسونه واخلي او د هر عکس په بدل کې 15 افغانۍ ترلاسه کړي. 12 کلن مصطفی لکه د رسمي دندې هر ورځ د سهار په 8 بجو د وزیر محمد اکبر خان غونډۍ ته کمره په لاس راځي او د ساتیرۍ لپاره د ورتلونکو کسانو د انځورونو اخیستو هڅه کوي. خو د روژې په دې ورځو کې چې خلک د وزیر محمد اکبر خان ته معمولا ماسپښین او مازدیګر ورځي د مصطفی او د هغه د ملګرو مزدوري خرابه کړې ده. دا ځکه چې مصطفی او د هغه همزولي سهار مهال نیمه ورځ کار او ماسپښین چې د ګڼو سیل کوونکو په موجودیت سره د انځورونو اخیستنې د کار نسبتا ښه وخت دی ښوونځي ته ځي. نه وقتی که مکتب تعطیل باشه با کل روزه کار میکنیم، وقتی که مکتب باشه با نصف روزه کار میکنیم. یوازې په روژې کې پارکونو او په ځانګړې توګه د وزیر محمد اکبر خان غونډۍ ته د ساتیرۍ په موخه د خلکو د ورتګ کموالی نه بلکې د ټکنالوژۍ بېساري وده هم د دې سبب شوې چې د ساتیرۍ په یادو ځایونو کې د انځور اخیستونکو ګټه وټه اغېزمنه شي. 2 کاله وړاندې د مصطفی د یوې ورځې ګټه له 800 تر 1000 افغانیو کې ده. خو اوس چې ډیری کسان په پارکونو کې خپل انځورونه د خپل لوړ کیفیت په لرونکو موبایلونو اخلي، ورځنی مزد یې 100 او 200 افغانیو ته راښکته شوی. اگر نصف روزه کار کنیم میشه 1.5 ساعت 2 ساعت میشه، کل روزه کار کنیم با 400 500 کار میکنیم. د ساتیرۍ په ورته ځایونو کې د انځور اخیستنې له لارې ترلاسه شوې پیسې کله یوې خوا د مصطفی او د هغه د ملګرو د ښوونځي لګښت دی، ترڅنګ یې په نسبي توګه د خپلې کورنۍ د اړتیاو په پوره کولو کې هم همکار دي. د مصطفی دغه ملګری د ښوونځي ترڅنګ خپلې کورنۍ ته هم د ډوډۍ په پیدا کولو کې مرسته کوي او هر ورځ په دې تمه د وزیر محمد اکبر خان غونډۍ ته ورځي چې د مزدورۍ له پلوه به یې نننۍ ورځ له پرونۍ هغې ښه وي. مکمل روز کار میکنیم، کار باشه و برابری ببینیم دیگه اگه برابر شود زیاد میشه 600 700 500 اگه کم شود 300 200. که څه هم په وروستیو کې پارکونو او نورو سیل ځایونو ته د بیلابیلو عواملو له مخې د ورتلونکو کسانو ورتګ د پام وړ تر کچې کم شوی، وایي غواړي د ساتیرۍ په کولو سره ځان په اوسنیو شرایطو کې له تشویش لرې وساتي، خو زیاتوي نه غواړي چې په شته ناسمو اقتصادي حالاتو کې 10 افغانۍ انځور اخیستونکي ته د 1 او یا 2 عکسونو د اخیستو په بدل کې ورکړي. اکثریت پولش نمی داشته باشه که عکس بگیره و اکثریت دیگه اصلا وقت برای تفریح نداره که به اینجا بیایه و چکر خدا بزنه عکس بگیره برای خوشگذرانی. سیل کوونکي د انځور اخیستونکو هغه اندېښنه هم پر ځای بولي چې ګواکې د لوړ کیفیت لرونکو موبایلونو خاوندان په پارکونو او سیل ځایونو کې انځورونه په خپلو موبایلونو اخلي او دې کار د انځور اخیستونکو چالان کار درېدو ته نږدې کړی. مردم حالا همین موبایل های مدل بالام برآمده از قبیل آیفون 14 و آیفون 13 و اکثریت داره اینا با موبایل خود عکس میگیره و نمیخواد که هم پول جیب خود بتا و هم همین موبایلش میشه که عکس بهتر بگیره از کامرا. د لوړ کیفیت لرونکو موبایلونو له کارېدو سره سره اوس هم له پارکونو او په ځانګړې توګه د وزیر محمد اکبر خان له غونډۍ روزانه انځور اخیستونکي د خپلو کمرو پر مټ په نسبي توګه کور ته ډوډۍ ګټي. خو یوه نیمه ورځ داسې هم وي چې د سیل کوونکو او یا هم د کار د نشتوالي له امله انځور اخیستونکي په خپل منځ کې له بنډار وروسته خالي لاس کورونو ته ستنېږي.